د راپورونو پر اساس په کابل کې د شمسه ګل په نوم د ملي اردو هغه افسره چې پرله پسې څو ځله د وسلوالو له لوري وهل شوي او ټکول شوې وه په مرموز ډول شهیده کړای شوه. د نوموړي کورنۍ د امنیتي ستونزو له وجې د هغې د مرګ نوعیت په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پخوانیو نظامیانو ادعا کړې چې هغه طالبانو شهیده کړې ده. په ټولنیزو شبکو کې یوې خپرېدونکي ویډیو کې لیدل کېږي چې د کابل څلورمې حوزې لپاره د طالبانو د استخباراتو یو غړی یو انسان تختونکی باندې افشا کوي چې د طالبانو د حج اوقاف وزارت یو وسلوال طالب ساتونکي تر مشرۍ لاندې کابل کې د یو سراج تختولو هڅه کوله. د انسان تختونکي د طالبي باند کې د کابل اوسیدونکي قاری سمي، د کابل د سروبي اوسیدونکي محمد یوسف چې د حج اوقاف وزارت ساتونکی دی او د کاپیسا اوسیدونکي عبدالله شامل دی. په ډیرو ولایتونو کې تر غلو وروسته اوس د انسان تختونې بانډونو سره هم په خپل د طالب وسلوالو له منځه راوځي. راپورونه وایي د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د بارک مارکیټ یو هټیوال محمد نعیم د عبدالخالق زوی د اقتصادي ستونزو له وجې ځانوژنه کړې ده. د هغه ګاونډیان وایي په هلمند کې د اقتصادي وضعیت خرابېدو له وجې په دې وروستیو کې هغه د دوکان کرایه نه ایستله او ورځ تر بلې حالات په خرابېدو وو. راپورونه وایي داعش د طالبانو د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د استخباراتو مسؤل هدایت الله حقیار بیګا شپه د یادې ولسوالۍ په کربوړي کلي کې په یو هدفي برید کې وژلی دی. د سیمې خلک وایي په دې وروستیو کې دغلته د داعش وسلوالو فعالیتونه پراخ شوي او اوس طالبان د هغوی له ویرې ازادانه ګزمه نشي کولی. راپورونه وایي طالبانو د شپېتو هغو افغان سیکانو مخه نیولې چې غوښتل یې له افغانستان څخه ووځي. دغه کسانو د هیواد پرېښودو دلیل دا ښودلی چې په مذهبي بده ځایونو کې یې ځانګړي مذهبي کتابونه نشته او ورته له بهره څخه د راوړلو مخه هم نیول کیږي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغان سیکانو پر عبادت ځایونو تروریستي بریدونه هم زیات شوي دي.